د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د چارمغزو د پیر او پلور بازار ته له بېلابېلو سیمو چارمغز راوړل کېږي. حاجي جان اغا چې د چارمغزو پلورونکی دی وایي ختیځون چارمغز ځانګړي مینوال لري او د هېواد د بېلابېلو ولایتونو سربېره بهرنیو هېوادونو ته هم صادرېږي. دغه چارمغز بیا موږ سره دلته کوالټیانې لري، ښه کوالټي سر مغز والا او سپین مغز والا. د سپین مغز والا ګوزان چې کوم دی چارمغز دا موږ ته د وزیرو د تنګي نه راځي، د ګام د تنګي نه راځي، د شینوارو د تنګي نه راځي. د کوالټي نسبتا د نورو د غوزانو نه ښه ده. په دویمه کوالټي کې بیا موږ د کونړ مال راځي. د کونړ مال لږ ورکوټی دی خو هغه مغز هم سپین دی، هغه زموږ سره دویمه کوالټي ده. بیا د اطرافونه د نږدې اطرافونه موږ ته نور غوزان راځي، سره غوزان چې د هغه ګیرۍ سره ده، د هغه کوالټي بیا دویمه ده. نجم الدین چې جلال آباد ته یې له کونړ او نورستان څخه چارمغز د پلورلو په موخه راوړي وایي د دغه ولایتونو چارمغز د ښه مغز لرونکي او ښه ذایقه لري. نوموړی وایي خوښ ده چې د چارمغز کاروبار کوي او له دغه لارې یو مړی حلال نفقه پیدا کوي. نو چارمغز ماشاءالله ښه چارمغز راځي. په د نورستان بیا خصوصا د کامدیش چې بیا ډېر ښه چارمغز دی، ځکه هغه یو چغجي دی، ډېر صفا چغجی ورکوي، بل سپینوالی هم ډېر لري. موږ خو ډېر خوشحاله یو ځکه چې الله تعالی موږ ته د دې نه حلاله نفقه راکوي. حاجي میا نعیم چې له کابل ولایت څخه د چارمغزو پلور په موخه راغلی وایي له ننګرهاره چارمغز بېلابېلو ولایتونو او ګاونډي هېواد ایران ته وړي او له خپل کاروبار خوښ دی. دا ایسته ولایتو ته کندهار ته نیمروز ته اته ته ایران پورې دا لیږو، شمال ولایتونو ته مزار ته کندوز ته پلخمري ته ښه کاروبار ده، ښه ترې راځي. الحمدلله ته یو مړی روزي الله پاک راکوي او موږ سره په دې کار کې ډېر خلک مصروفه دي. د چارمغزو سوداګر او هټیوالو په وینا د چارمغزو پیر او پلور برخه کې په زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او له دغه لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي.